تاسې کې طالبانو څنګه مشهوره ده چې قرآن له چا نه وغورځېږي څه یې کوئ تاسې که نه دا خبره طالبانو علامه رشید احمد الګنګوهي رحمه الله ذکر کړې خلکو کې مشهوره ده سره چې قرآن را وغورځېږي بیا به د هغې په اندازه باندې قرآن به له غنمو سره تلې هغومره غنم بیا صدقې تاسې کې چا کې دا عادت شته چې اوس هم دا عادت وي خو دا عادت خو شته چې را وغورځېږي صدقه دا واجب و ضرور نه ده طالبانو دې دپاره کم اصل شته هو طالبانو چونکې قرآن را وغورځېد خطا سوله خطا چې سوله نو په خطا باندې رب څوک کېږي ناراضه کېږي غوسه کېږي د رب غوسه په څه شي باندې ګل کېږي ان الصدقه لتطفئ غضب الرب دغه حدیث نه طالبانو یې دې دپاره استدلال سوی نو دا طریقه خلکو ته وایي کنه قرآن درنه را وغورځېده نو اگر چې دا خو اکثره په خطا باندې خو بیا هم عوامو کې بس دا جوړه ده ښه ده چې صدقه باندې سړی عادت سي طالبانو د صدقه باندې عادت کېدل هم انسان کې طالبانو حسونه لري بعضې انسانان چې څومره خانه نه وي په صدقه نه عادت بعضې انسانان طالبانو نو په صدقه باندې انسان باید عادت وي روږ دی وي عادت ولري داسې